السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې ښه به یې او ژوند به ښه تېرېږي. زه یم بخت الله منقاد، تاسې ګورئ ټکنیکل افغان یوټیوب چینل. نو هیله لرم چې ښه به یې. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن درښیم چې د هغه په واسطه تاسې کولی شئ چې قرآن په صحیح ډول زده کړئ. که چېرته تاسې قرآن نوی زده کوئ یا مو هم مخکې زده کړی خو په صحیح ډول مو نه زده کړی، یا په حروفو کې مشکل لرئ یا یې صحیح ویلی نه سئ، نو نننی اپلیکیشن به له تاسو سره ډېره مرسته وکړي انشاءالله. نو تاسې به داسې کوئ چې لږ به کوشش کوئ او د دې قرآن شریف نه به تلاوت اورئ او انشاءالله زده کېږي به مو. خو خبره دا ده چې ډېری وخت له ما نه ملګري داسې پوښتنه کوي چې وایي ته موږ ته داسې یو اپلیکیشن را پیدا کړه چې هم وښکاري او هم تلاوت وکړي. نو ډېری تاسې به هم داسې اپلیکیشنونه تر سترګو سوي وي چې دی کېږي تلاوت یې نه کوي، یا هم تلاوت کېږي مثال دی کېږي نه. خو نننی اپلیکیشن داسې یو اپلیکیشن درښیم چې هم له دی لی کېږي او هم تلاوت به کېږي انشاءالله. نو تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ او کله مو چې پلی سټور خلاص کړو نو دلته به په سرچ بار کې ولیکئ ایزي قرآن MP3. نو کله مو چې ایزي قرآن MP3 کې ولیکو کوم اپلیکیشن چې تاسو ته د سکرین پر مخ ښکاري همدا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. ما را ډاونلوډ کړی دی، تاسې هم را ډاونلوډ کړئ او په اوپن باندې کلیک وکړئ. په اول سر کې داسې انټرفیس راځي، لږ به ورته صبر وکړئ، ډیټا خلاصه ده، لوډینګ لږ اخلي. نو کله مو چې راخلاص کړ په سټارټ کله مو چې راخلاص کړ د اپلیکیشن نو دلته پکې یو څه ډېرې خبرې دي. خبرې پکې دا ده چې قبله نما ده پکې او د لمونځونو وختونه دي، د الله تعالی 9 نوي نومونه پکې دي، د رمضان میاشت او هجري کلندر ده، یعنی هجري شمسي یا هجري کال پکې ده. نو په تاسې به په دې بټن باندې دې باندې کلیک وکړئ، MP3 قرآن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په MP3 قرآن باندې کلیک وکړه دلته هم پکې ډېر څه دي، خو تاسو به په دې باندې د سوره دې باندې به کلیک وکړئ او په دې باندې ټاچ شي د یو نه تر اخره پورې، یعنی 114 سورتونه پکې موجود دي. نو یو پیشنهاد ملګرو تاسو ته وکړم، هغه دا ده کله چې داسې ته اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو نو دغه 114 سورتونه به بیا بیرته تاسې په خپله را ډاونلوډ کوئ په انټرنیټ باندې. نو زما طرف نه پیشنهاد تاسو ته دا ده، تاسې هر کله نیټ ورته پالوئ او ساعته ورته پاله کوئ او هغه هم په سهار ټیم کې، ځکه چې په سهار ټیم کې انټرنیټ سپیډ یو څه اضافه وي نسبت د ورځې نه، ان 1 GB 800 KB او داسې نور زیات کم. نو په سهار کې پاله کوي، دا زما له خوا تاسو ته پیشنهاد ده. نو کله مو چې ورته انټرنیټ پاله کړو نو په هر یو صورت مو چې خوښي بلکې د اخر نه تر پایه پورې ټوله ډاونلوډ کړئ، په هغه صورت باندې به کلیک وکړئ او دلته چې تاسو ته کوم بټن ښکاري د پلی کولو په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. ما سورت فاتحه را ډاونلوډ کړی، تاسې غوږ ورته ونیسئ او واورئ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کله مو چې ملګرو را ډاونلوډ کړله او بیا هم داسې واورېدل، بیا چې کله دا دویمې سورې ته ځي، سورت البقره چې دویمه سوره ده، دلته وایي چې آیا تاسو غواړئ سورت البقره را ډاونلوډ کړئ؟ نو که تاسې غواړئ چې را ډاونلوډ کړئ نو په کې باندې به کلیک وکړئ. اوس زه کنسل وایم ځکه چې اوس وخت کې زه نه غواړم چې سورت البقره را ډاونلوډ کړم ځکه وخت ډېر پې لګېږي. نو تاسې به د اول نه تر اخره پورې ټول سورتونه را ډاونلوډ کړئ او ترڅنګ واورئ، که دغلته مو اورېده دغه ښه ده، او کنی بل کور کې چې قرآن لرئ هغه راواخلئ هغه ته ګورئ، له دې نه اورئ، خو ډېر صحیح ده او ډېر صحیح لفظونه ادا کوي انشاءالله. نو دا وه د نن ورځې ویډیو، هیله لرم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. ویډیو له ملګرو سره هم شیر کوئ ځکه چې تاسې په هم صدقې جاریه کې شریک شئ او ترڅنګ نور ملګرو ته هم پیدا ورسیږي. تر بیا او بلې ویډیو زه بخت الله منقاد درنه اجازت غواړم. هیله لرم چې